كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء رسول صلى الله عليه وسلم چې بکله او دسماتي زيت دنکیدو قال ندابوي اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يا الله زه پناه غواړم په تا سره د نارینه او زنانه پلیتو شیطانانو نه د نارینه او زنانه پلیتو شیطانانو نه ولې دې ټیم کې ولې دا دعا وایي دغه ځای کې شیطانان راجمع کېږي د حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی امام ترمذي امام نسائی ټول راوړی نورو حدیثونو کې دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم کړې ده چې دا د لامبلو د ځای نه د اودسماتي د ځای نه دلته شیطانان راجمع کېږي شیطانان هر ګنده ځای کېږي ځکه تعدي به کېده راوتو کې به تعدي کې چې څومره زر راوتی شي بعض به دنه سګرټ څکي او نشې کې او موبایل ګوري بې شرمه خلک دي یو سړی د ګندګۍ په ځای کې ناست دی د مرګ هم څه پته نه لګي دا ځای د ګندګۍ دی بین دی بدبو ده ګندګي ده نجاست دی پلیتوالی دی چې الله زر ضرورت خبرې بلکل دا موږ اورېدلي ما مې یو څو ځایونو کې اورېدلي دي بعضو جوماتونو سره اودسماتو لپاره دا مامونه چې دي ته ورغلی وم نو به یې کې خبرې شروع کړي حیا پکار انسان لري نو دا ځای د شیطانانو د راجمع کېدو دی دلته څوک ډډې نه لګوي چې دلته به سړي ډډه لګولې او ناست وي لکه د انګریزان دي دوی هغه نور هغه اودسمات هغه کموډې جوړې کړي هغه کرسۍ چې کنه دا دوی راویستي نو په دې به ډډه لګولي کتاب به وایي به اخبار خبرونو ټیم یې دغه نو لا بیا خو هم دغه قوم دا یو حقیقت دی دغه قوم د ترقۍ سوچ کې زه کتاب وایي نو چې زموږ په موبایل کې ګورې څه ګوري دغه ځای کې دا هم څه علمي مسلې چیړي کې اخو چې انګریزان دي کې شک نشته چې انګریزان دنیوي علومو کې زموږ نه مخکې دي او ناشنا قوم دی که نه ما مخکې ورځو کې سوچ کوو ورک شوی څیز لټوي دغه قوم هر شی چې د دوی نه پناه وي نو دوی کوشش کوي چې دا ولټوو دریابونو ته دوی کوزېږي د غرونو څوکو ته دوی خیږي د دنیا اخرنی سر دوی منګی معلوموو سپومۍ ته دوی منګه خیجو پلانې کار منګ کوو پلانې او منګه ډډې لګولي دي صرف ډوډۍ وخوره ویده کېږه اودسماتي لده نو دا ځای د راجمع کېدو د شیطانانو دی دلته چې څومره تعدي کې هغه وکړه